ملا هیبت الله د اسلامي امارت مشرانو ته ویلي دي پر واک مغرور نشي او د اطاعت پر وړاندې د بیروحه جسد په څیر ووسی. د امیر المؤمنین تازه مهمه او تاریخي څرګندونې درنو لیدونکو ستړي مشي. د اسلامي امارت مشر خپل چارواکو او د سرتیرو مسؤلانو ته په وینا کې ویلي دي پر واک مغرور نشي او د اطاعت پر وړاندې د بیروحه جسد په څیر ووسی. ملا هیبت الله دغه مسؤلانو ته سپارښتنه کړې ده چې د اسلامي امارت د مشرانو فرمانونه ومني ځکه د نوموړي په خبره دا د دوی لپاره جهاد دی. نوموړي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل وسلوالو هڅې وستایلې او ډیره کړه چې د واکمنۍ ساتنه او ټینګښت د اسلامي امارت پازه ده. د اسلامي امارت امیر المؤمنین دا څرګندونې د اسلامي امارت د ځواکونو د څباندې 600 مسؤلانو لپاره په 3 ورځنۍ سمونیزي غونډه کې وکړې. دا غونډه په کندهار کې د ملا هیبت الله په ګډون د اسلامي امارت د دفاع، د کورنۍ چارو، د بهرنۍ چارو، د امر بالمعروف او د حج او اوقاف وزیرانو او د غرض د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیالانو او د ملي امنیت د مشر پښتون او سوکتیا کې جوړه شوې و. د اسلامي امارت لخوا په خبرې شوی خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې د اسلامي امارت چارواکو په خپل ویناو کې پر ښې حکومتولۍ د امنیتي ادارو ترمنځ پر همغږۍ، د مشرانو پر اطاعت او د بیت المال پر ساتنې ټینګار کړی دی. د خبرپاڼې له مخې د اسلامي امارت مشر پر ټولو چارواکو او غړو غږ کړی دی چې د ورسپارل شوو مسؤلیتونو اړوند پوهه او روزنه خپله کړي. نوموړي همدارس ټینګار کړی دی چې د اسلامي امارت غړي باید سیمه ایز تبعیض پرېږدي ځکه اختلافونه او بې باوري د دوی د ماتې لاملېږي. ملا هیبت الله تر دې وړاندې هم په ځلونو د اسلامي امارت د واکمنۍ مشرانو ته ویلي دي چې د واکمنۍ د ساتلو لپاره باید خپل منځي اختلافونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې که د اسلامي امارت مشران له خپلو مخالفتونو څخه لاس وانخلي نو د ده په خبره دښمن به یې ډیر ژر واکمنۍ له منځه یوسي. دا په داسې محل کې ده د ولسواکۍ یو شمېر چارواکي پر دې باور دي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل میشتو طالبانو سیاسي، اقتصادي او پوځي ځواکمنتیاوې ډیریږي او د کندهار رسوخ ورسره لګیږي او دې مسلې د طالبانو مشر ورخطا کړی دی. ملا هیبت الله په داسې محل کې د طالبانو ترمنځ په یووالي او ښې حکومتولۍ ټینګار کوي چې دا ډله د بشري حقونو پر نقض او دغه راز پر خپل منځیو اختلافونو تورنه ده، خو طالبانو بیا دا تورونه تل رد کړي دي.